د ګندې د عاشورې په ورځ په 10 د محرم د کوفې ظالمان په سمجوتا دواړه بوتل او د کوفې گورنر عبیدالله ابن زیاد ظالم د هغه لښکر حضرت علي خو مخکې شهید شوی و، حضرت حسن خو مخکې شهید شوی و، مخکنی دی حضرت حسین یادو رضی الله عنه سره د 2 د نبوت د خاندان د ګلونو سره شهیدان کړل. دی د کوفې گورنر عبیدالله ابن زیاد دا د کوفې گورنر او چې کله یې شهید کړ نو د ظلم د پاسه ظلم سر یې ترې پرې کړ. گورنر له سر لاړ عبیدالله ابن زیاد نه چې سر لاړ حضرت انس وی دغه وخت زه په موقع موجود وم نو یې دې عبیدالله ابن زیاد ظالم سره یو چوکړه وه په چوکۍ یې را پوزه داسې واله کاسه کې د حضرت حسین سر ورته پروت او د ده متعلق وی چې وی خلک وی چې دا خشته دی دا څه ښکلی دی لکه دواړه ښکلي وو که خلک وی دا خشته دی داسې ښکلي دي انس وی ما چوکه ترې راښکه ای ظالمه اوچته که زما د قسم د الله په ذات دي چې دا پوز او شونډې ما لیدي دي چې د دواړو جهان مبارک سردار ښکل کړي دي. زه حیران په دې یم که نه سوچ کوم چې دا ظلم او د ظلم انتها او داسې او بیا دلته مسلمان وای او د نبي علیه السلام نوسې وجنه یو نوسې نه نور مو سره وجنه یو ماشوم علي ابن حسین د ده یو ماشوم زین العابدین هغه ماشوم بیمار و دقه یو نر فرزن د نبوت په خاندان کې جمدی پاتې شو بس نو ټولې زنانه وې او د زنانو په مخ کې بچي رونه ویرونه نو سی اولاد ټکو سترې کېږي او د کومو زنانو په مخ کې کوم چې د حضور پاک د خاندان زنانه دي نو چې ظالم د پیغمبر خاندان معاف نه کی او ظالم د نبی علیه السلام نوسې معاف نه کی نو ظالم به تا او ما څه معاف کړي داسې سینګ ورته کله زه حیران یم حضرت عثمان رضی الله عنه چې دې شهید کړو د ظالمانو باغیانو دې لاس ولې سینګ ورته حضرت حسین له لاس څنګه ورته ولې وجني او ته وی ما پرېږدې یزید لدم نوی بیعت به ورسره کې نه هغه سره د مذاکرات خبرې کوو که خبره د بیعت مناسب وي او به کم کوي نه کوو وی نه ده هغې له دې نه پرېږدو بس ټیک ته نه پرېږدی ما پرېږدی د خپل واپس کور ته ځم وی نه داسې دې نه پرېږدو نه دې پرېږدو داسې شهیدې کړ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی مشکات کے حدیث تھے اللہ پہ خوب کی اداؤم خوب میں ولیدم وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پا خوب کی ولید ام سلمہ رضی اللہ تعالی ام المومنین دا نبی خان بی بیو دا مسلمانانو میں وی دشپی اداؤم حضور پاک میں پا خوب کی ولید وی پا مخو پا گیره دوڑے خوری پرتی دی ډېر زیات پریشان حاله دی وی ما ورته وی د الله رسوله ولې پریشانه څه چل شوی دی وی شهدت قتل الحسین آنفا وی د حسین د قتل خواله ورغلي هم د هغې نه راغلل او حضرت ابن عباس عبدالله ابن عباس وی د بیهقي روایت ته په مشکات کې شته وی د غرمې اوده شو غرمه ده وی چې اوده شمه وی را پاسېدم خوب مې ولیدم هیبتناک خوب وی چې را پاسېدم وی حضور پاک مبارک سر ببر دی ګیره مبارک یې ببر ده د خاورو ډک او ډېر پریشان لاس کې شیشه ده ورسره شیشه کې سره وینه پرته ده وی ما دې تپوس وکړو چې د الله رسول ولې پریشان دی او دا شیشه کې څه دي وی ما ته وی چې ابن عباس دا د اهل بیت او د حسین وینه ده په دې شیشه کې
دا غي د قتلګاه نه راغله بس وی زه هیبت کې پرېوتم دوی خو کوفې ته روان شوي تلو نو یې ما هغه وخت نوټ کړه چې په دې ورځ باندې د غرمې په دې ټیم ما خوب لیدلی دی وی چې وروستو پته ولګېدی عین هغه ټیم و چې په کوم ټیم حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی هغه عبیدالله ابن زیاد متعلق یې راوي وایي خدای په هغه یو بل سړی مسلط کړ او د دمشق په جامع مسجد کې مردار کړ یوازې هغه نه هغه سره چې نور هم څومره ظالمانو ټول مردار شو دا راوي وایي وی د تماشې له ورغلم وی سرونه د دمشق په جامع مسجد کې پراتو د دې ګورنر ظالم هم او د نور ظالمانو هم سرونه پراتو وی خلکو به وی جاءت هغه دې راله مې چې دا څوک یادوي وی چې ورښکاره شم وی یو اجدها مارو حیه ورته ویله بیا کې وی هغه به راله او په دې سرونو کې وړېده او د دې عبیدالله ابن زیاد د دې ګورنر په سپېمو کې به ورننوته غیبه به شوه پکې بیا به ترې راووته بیا به لاړه وی لږ ساعت پس به بیا را روانه په دې سرونو کې وی خلکو بیا وی چې هغه د راغله وی بیا به د هغې ظالم ګورنر په سپېمو کې په اثر کې ورننوته وی غیبه به شوه بیا به ترې راووته دنیا کې خدای پاک خلکو ته وښو چې دې ظالم کوم ظلم کړی دی د هغې دنیا کې دا د مار ولا سپېمو کې وردننه کوم په سر کې خیرت کې به راکاږم او دا خلک ځان ته مسلمانان وایي څه مسلمانان دي دوی به د نبي علیه السلام سره د قیامت پر سترګې سیم لګي کافر به هم داسې ظلم ونه کړي د جهان داسې مسلمانان ماشومان بچې وایي او بیس کړی او بوته یې نه پرېښوده دی ورته وایي ظالمانو ظلم مه کوئ وایي نن د دې فرات اوبه سپي څکي او د پیغمبر نوسي ته یې نه پرېږدی خنزیران یې څکي او د پیغمبر نوسي ته اوبه هم نه ورکوئ وایي نه به څکې نه دې پرېږدو اوبو ته خو ډېر اوږده قصه ده ډېر اختصار مې درته وکړه دې د عاشورې په ورځ حضرت حسین رضی الله عنه شهادت نصیب شوی دی په دې ورځ باندې چې د هغه شهادت نصیب شو زمونږ په خلکو کې یو رواج دی غلط غوندې څوک په تورې جامې کې خفګان به ظاهروي او څوک به وایي په دې کې ودونه به کوو په دې ورځو کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی دا زمونږ رسمونه دي ما تاسو ته تېره جمعه ویلي چې د جمعې په ورځ باندې یو لوی عالم وفات شي نو دا ورځ سپېره نه ده دا د عالم بختور چې خدای د جمعې ورځ وله ورکړه نو دا ورځ سپېره نه ده دا میاشت سپېره ده بعضې خلک واده نه کوي دا سپېره میاشت ده دا سپېره ورځ بختوره ده تېره جمعه مې ویلي لسو پیغمبرانو ته پکې الله عزتونه ورکړي دي ورځ بختوره وه حسین رضی الله عنه به د ظالمانو د لاس هسې هم شهادت ته رسېده خدای وله بختوره ورځ ورکړه په دې میاشت کې نه واده ګناه ده نه کوېدل ګناه ده نه خوشحالي ګناه ده البته د نبي علیه السلام نوسې مبارک شهید شو لازمه خبره ده چې سړی په هغې د خپل خفګان اظهار به کوي خفګان په دا طریقه یي خفګان اظهار سړی وکړي سړی خیرات وکړي صدقه وکړي 2 رکعته نفل وکړي د هغې ثواب ورپسې واخلي ووایي چې یاره ظلم شوی دی زیاتې شوی دی ورسره او 1400 کاله مخکې یو کار شوی دی نو موږ 1400 کاله پس ورته زده کولی شو بېله دې نه چې سړی صدقه وکړي ثواب وربخي بېله دې نه چې هغه 2 رکعته نفل وکړي ثواب وربخي بېله دې نه چې سړی پر زړه کې یو درد محسوس کړي چې انتهایي ظلم شوی دی نور چې زیاتي کوم رسمونه دي په شریعت کې منع دي بس په دغه ورځ باندې ما تاسو ته تېره جمعه ویلو بیا هم درته رایادوم 2 څیزونه دي یو روژه حضور پاک د هغې ترغیب ورکړی دی چې د عاشورې په ورځ روژه او د وفات نه مخکې فرمایلي وي که آینده کال پاتې شم نهمه به مو سره نیسم سهار له 10مه ده او نن 9مه ده نن که چا نیولې ډېرې ښه کړي دي که نه نیولې هم پکې ګناه نشته او سهار د عاشورې ورځ ده که چا نه نیولې خیر دې ونیسي بیا ورسره که بله ورځ نیسئ لا ښه خبره او دویم څه دي نبي علیه السلام فرمایي چې په دې ورځ باندې خپل بال بچ له اهلویال له فراخه روزي ورکړي که چا د خپل بال بچ اهلویال له فراخه روزي ورکړه الله به ټول کال د ده روزي فراخه کړي نو سهار له ورځه بال بچ له ښځو له
کور کې د سر نوکران وي یا څوک د سر همسایه وغیرې ښه خوراک وله ورکړي. دا دوه څیزونه مصنون عمل دي، او که د هغې نه علاوه څوک نفلونه کوي او یا نور صدقې کوي، نو په شریعت کې نه د هغې نه منع راغلې ده او نه د هغې ترغیب راغلی چې خامخا یې وکړه. د شریعت څه مه ګڼه چې شریعت کې دا راغلي دي. باقي که څه صدقه خیرات کې خیر. دا تاسو ته معلومه شوه چې مسلمانانو سره څومره ظلمونه شوي دي او د اسلام په جامه کې دا ظلمونه شوي دي. بیا د حضور پاک مبارک خاندان سره څومره ظلمونه شوي دي، څومره زیاتي ورسره شوي. مرګ خو لا په یوه ورځ مقرر ده، که په دغه ورځ نه وفات کېدل، 15 کاله پس 10 کاله پس 20 کاله پس 100 کاله پس وفات کېدل، خامخا به دا راته. لیکن ظلم دی، ظلم ورسره شوی دی. نو دا د دې میاشتې متعلق د څلور خبرې وې، امرتا ذکر دی. رب العالمین دې موږ تاسو له خیر او برکت راکړي.